درنو هیوادوالو، زه نن داسې یو حقایق د تاریخ په صفحو کې چې پټې دي، دا ټولې خبرې تاسو ته بیانوم. ولې مخکې له دې چې دا موضوع تاسو ته تشریح کړم، ما په فارسي ژبه هم زمونږ د وطن ژبه دی، زمونږ د تاریخ ژبه دی، زمونږ هغه آریانا، خراسان او افغانستان ژبه دی. ما په خپله فارسي ژبه باندې تشریح کړي دي، د دې لپاره چې پښتو ژبه لږ سخته او بعضې د فارسي ژبې ویونکو ته ما دا موضوع تشریح کړي. ولې زه بعضې حقایق غواړم چې تاسو ته هیوادوالو زه په پښتو ژبه کې تشریح کړم. دا هغه د تاریخ ترخې خبرې دي چې هیڅوک نه غواړي چې تاسو ته ووایي، او دا یا جرأت نه کوي یا د ویرې. ولې زه نن بربنډه تاسو هیوادوالو سره زه دا خبرې کوم. تاسو پوهیږئ چې زموږ تاریخ عین د آریانا نه مخکې د هغه د غلامي دورې نه شروع او د ابتدا نه د تاریخ زموږ ډیر ستر تاریخ دی. بیا ورپسې د خراسان او افغانستان. دا زموږ یو تاریخ دی چې په د تاریخ په مختلفو څپو کې ډیر زموږ جغرافیه تغییر کړی دی. د آریانا نه چې شروع کې، د آریانا په وخت کې دوه هیوادونه وو، یو درې هیواده، هندوستان، عراق او آریانا به وو. ولې دا پاکستان و، دا ایران او تاجکستان و، دا نور هیوادونه وروسته د تاریخ په صفحو کې منځته راغلي دي. دا ځکه دا خبرې تاسو ته کوم چې موږ باید په خپل تاریخ باندې وویاړو. دا ځکه چې افغانستان ډېر یو سابقه تاریخ لري. تاسو باید دا په دې متیقن اوسئ چې افغانستان هغه وخت چې آریانا و، خپله هم کوشانیان او یفتلیان، دا کوشانیان او یفتلیان په تاریخ کې ګرچې په تاریخ کې بعضې د سامانیان چې وروسته مخکې ساسانیانو په دې تاریخ کې بیا یو څه تحریف ورکړ، یعنې تاریخ ته تغییر ورکړ، چې دغه یفتلیان په نوم دې وایي چې د بل